سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، د خیبر پښتونخوا په یو ښار مردان کې موجود یم. په مردان کې د یو ډرامې په لوکیشن موجود یم چې د دې ډرامې نوم دی ملنګ جان. د دې ډرامې په حواله له مختلفو فنکارانو سره خبرې اترې کوو چې دا ډرامه به څنګه ډرامه وي. اسمان خو نه که د غریب د ظلم نه مو لاس وانه غسته که نه، نو بیا به موږ ستاسو د ظلم مخنیوي کوو او خامخا به یې کوو. خان د سوچ یو موقع درله در کوم، دا سامان به رې پوهېږي، که دوباره به درله د سوچ موقع هم نه در کوم. ملنګجانه ردې په وخت کې خوځوه، دا زمونږ ګجره ده، څه بله حاله نه ده. د سم په خدای ته ژبه درنه بار وباسم، څه پوه شوې بلا دې واخلم. چغې مه وه، چغې مه وه، مړی به دې خرابه شي. شکر باسه چې په خپل ځای کې ولاړې، کلي ستا غونته خلک زه رب ته هم نه پرېږدم. د دې ډرامې ډایرکټر زما پر څنګ ولاړ دی چې د دې نوم دی امجد سید صاحب. د دې ډرامې متعلق له ده پوښتنه کوو چې دا ډرامه څنګه ډرامه ده. السلام علیکم. وعلیکم سلام. عظیم خان څنګه یې ورورخې؟ طبیعتونه دې ښه دي؟ کراچۍ نه په خیر راغلې، پېښور ته هرکلی په خیر راغلې، او ستا په دې شیشه ستا ډېره مننه چې ته زموږ انټرویو والې. خوشحال اوسې، آباد اوسې. ډېره مننه. ملنګ جان ډرامه په حواله څه وایي؟ ملنګ جان خو بس یو ایکشن سنټیمنټس ډرامه ده، او انشاءالله موږ به پې خپله ښه خواري کوو به، او باقي د یوټیوب د خلکو خوښه ده چې هغوی ورسره څه کوي، په سر یې خېجي کو ځمکې تیارولي. موږ به خپله خواري کوو، ښه شروع م کړې ده او ښه خواري پې کوو. ډېره مننه، ډېره مننه. ګرانو کتونکو، زما پر څنګ د دې ډرامې هیروینه ولاړه ده نادیه. نادیه ځان پوښتنه کوو چې دا ډرامه ملنګ جان څنګه ده. السلام علیکم، امید لرم چې تاسو به ښه او خیر خیریت سره به څنګه چې تاسو ما پېژنئ. زه ستاسو خپله نادیه ګل، زه د مردان کې ولاړ یم د ډرامې په سیټ باندې چې د دې ډرامې نوم دی ملنګ جان، او تاسو یې لایک هم کوئ او سبسکرایب هم کوئ چې کله په یوټیوب اپلوډ شي. بیا ډرامه څنګه ده؟ ډرامه ښه ډرامه، سټوري هم ډېره ښکلې ده. ډېره مننه، ډېره واچوئ د دې دواړو مازغه خراب شوي دي. ډېر وکړه لاسه به مې خراب شي، خراب به شي. خان د خرابو نه به زه خراب شو. راځه ملنګ جانه. ګرانو کتونکو، زما پر څنګ د ملنګ جان ډرامې مین مرکزي کردار ادا کولو والا فنکار کامران خان ولاړ دی. له کامران خان هم پوښتنه کوو چې د ملنګ جان دا کرکټر ده څنګه ولوبولې. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم، امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یئ. نو دا خو ما ته هم پته نه وه چې دا به څنګه کرکټر وي، خو زموږ ډایرکټر طارق مرداني چې کوم دی، امجد سعید دی او امیر زمان دی، نو هغه ما ته ووایي دې کې دوه کرکټر وي چې کوم ما ورته چې کوم په ما باندې لګي ما باندې هغه وکړئ. لازمي نه ده چې نه دا یو ښه دا بل بد دی. نو لکه انشاءالله چې ډرامه راشي تاسو به پخپله هم وګورئ. او د دې نه مخکې مونږ یو ډرامه وکړه چې زه بېګناه یم، نو هغه د دې نه جدا بدل کاسټینګ و، هغې کې خالده میډم وه او داسې نور پکې دنیا فنکارانو. او ډرامې مونږ د خیر دا درېیمه ډرامه ده، یو مو دې نه مخکې بله هم کړې وه، خو دا په مردان کې زموږ دا درېیمه ډرامه ده. پېښور کې مو وکړې، مردان کې مو وکړې. انشاءالله چې د کتو والله به ډېره ښه مزه او ډېر ښه خوند ورکوي. ډېره مننه. ګرانو کتونکو، د ملنګ جان د ډرامې په سیټ باندې موجود یم. زما پر څنګ په دې ډرامه کې یو ډېر زبردسته فنکار بلال خان ولاړ دی. بلال خان هم په دې ډرامه کې د خپل فن مظاهره کړې ده. د دې ډرامې په حواله له بلال خان څخه پوښتنه کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه وایې د دې ډرامې په حواله؟ پاجي دا خو تاسو وویل چې د ملنګ جان ډرامې په سیټ باندې موږ موجود یو، او دا ډېره ښه ډرامه ده. دې کې موږ سره د کراچۍ فنکاران شته، د مردان د پېښور یو ډېر ښه کاسټینګ دی راسره. په دې کې لیډ چې دی هغه زموږ رور دی د کراچۍ کامران، د ملنګ جان د کرکټر چې دی نو دا کامران کړی دی. دې نه علاوه هغه سره د یو دوست کرکټر دی هغه ما کړی دی. بیا دې کې ډېر تکړه تکړه ویلنان و، ډېره ښه سټوري ده، یو فیملی سټوري ده چې دا دشمنان یو زما د هغه دوستي بیا به څه مس انډرسټینډینګ راشي، خو هغه ډېر څه ځکه نه وایم چې بیا به دې ګوري څنګه، هغه خو به دې وګوري نو خوند به دې واخلي انشاءالله. ډېره مننه.
ګرانو کتونکو د دې ډرامې کیمرمین زما پر څنګ باندې ناست دی له دې پوښتنه کوو چې بطور کیمرمین دا ډرامه څنګه پکچرایز کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام عظیم صاحب، مننه او په الله ګران شي چې تاسو د دانه لرې ځای نه تقریبا 1200-1300 کیلومیټر لار ووهل او تاسو د کراچۍ د سیمې نه راللی دلته KPK ته او بیا مردان ته راللی سیټ ته. نو ستاسو چې موږ سانم شکریه ادا کړو دا کمه ده. تاسو ته زه په KPK کې هرکلی ویم او پاتې شو د ډرامې خبره. د ډرامې په حواله باندې چې زه تاته خبره وکړم نو سرجي ډرامه ډېره بهترین ده. نوم یې ملنګ جان دی او ډایرکټر یې چې کوم دی نو امجد سید دی او پروډوسر یې طارق مردانی دی چې بیسیکلی هغه خپله په کراچۍ کې اوسیږي او د دې رایټر چې کوم دی نو سجاد علي دی، کیمرمین یې زه خپله یم اجاز نایک او دې کې سره ډېر ښه کاسټ دی، ډېر ښه کاسټ دی، مختصر دی خو ډېر په هر ځای باندې خپل کریکټر ښه پرفیکټ لګېدلی دی. په دې کې سره مین خبره چې کومه ده نو هیروین کریکټر چې کوم دی نو هغه فرح خان دی. مور کریکټر باندې سره ده شهناز پیشوري او بل یو موږ سره یو کیوټ ډېر ښکلی یو کریکټر دی د هیروین هغه هم ادا کوي، د هغې نوم دی نادیا. په دې کې سره بلال دی، هغه هم زیاتتر کراچۍ کې هلته کې پاتې کېږي، بیسیکلي دی د مردان خو ډېر ښه اکټر دی. دویم چې کوم دی نو زمونږ کامران چې هغه هم د کراچۍ ډېر بهترین اکټر دی او په دې سکرپټ باندې چې کوم دی نو او د دې په ډایرکشن باندې چې امجد سید کوم خواري کړې ده موږ هم ورسره لګیو، ټول لګیا دي. دا شی چې کوم دی نو دا ټیم ورک دی او په ټیم ورک باندې هر یو شی چې کوم دی نو هغه لازمي سوپر ډوپر هټ رواني. عظیم صاحب زه به ورته نور سویم شاټ ریډي دي خو ستاسو د الله ډېر عزت وکړي چې تاسو کراچۍ نه راغلی او دلته کې زمونږ د سیټ ته راغلی او تاسو دا ډرامه ګورم او تاسو د هر کریکټر نه هر اکټر نه تاسو لګی یا انټرویو اخلئ. نو طارق مردانی صاحب واحد په مردان کې یو لیجنډ اکټر هم دی، ډایرکټر هم دی او ښه پروډوسر دی. دغه زه نور صفت نه کوم، هغه تاسو ته خپله پته لګي په سیټ باندې سر. ډېره مننه قدرمند شي. ګرانو کتونکو دا و د ملنګ جان ډرامې په حواله د مختلفو فنکارانو دوې خوږې خبرې چې ما له تاسو سره شیر کړې تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی اله سپارلي یاست. د خدای په امان.